السلام علیکم ایوریوان. نن راغلی پیزا سکویر ته او د کلي ملګري را سره دي. نو تاسو ته به پیزا سکویر وزټ کوو او چې کانۍ څنګه ده او څنګه کانه پکې پخېږي او د کلي ملګري به را سره وګورئ چې د کلي ملګري څومره خواږه وي. زما د ملګري چې دي دا ډېر پنجې دي دي نه منه خفه کېږي. ګوره یو کې به داسې ساده خبرې غوندې کې راځي نو خفه کېږي به ته نه. موږ داجي دی داجي په یو ځای کې به د مرګ نه مخکې پې مې رپېږي ډېر خراب موټرسایکل چلوي. داجي ده به موټرسایکل تیز چلو ښه ما نه دی چلولی ده به تیزوي دی دا زمونږ اپلیټر دی او دا به کوم څه واچول دا ریکس دا نیم کیلو نه ما تاسو ته سیوا وکړه او دا اوس دی دا ملای بوټي ده دا تکا بوټي ده ها بټیر به کیږي دي سره کولډ ډرینکس مو ډرینکس سي هر شی وکړو بس او بیف کباب واچو چکن کباب دو پیس بس عادي بيجيك نغونه کو ډیر ښکلې کانۍ ده او ډیر ښکلې ټیسټ دی ډیر ښکلې کانۍ ده او ډیر مزه یې وکړه نه د پلیټر نه ګیر چاپېر ووتلو ډولر سي وخوړل او ماشاءالله کسانو ترېشل کړم دا پسې دویمه پیره ده چې چاول پسې راځل فول موړی ها فول موړی موړی لکه غونه وبې ته او دای کچن دی او کچن کې ماشاءالله دا فراد دی دغه زنګر او د فرای وغیرہ وغیرہ کنه او دلته څه تیاریږي اوس او د پیزا تیاریږي د دې یو مو کاپ کنه ته بلی دی بس مو کوم هیلپینګ هغه چې کوي او دا پیزا تیاریږي اوس دا مرګره ته ماشاءالله دا پیزا تیاری او ډیر یو ښکلې کانۍ ده. تاسو هم راشئ یو ځل یې ورته وزټ وکړئ ځکه چې ډېرو په صفایي باندې ښکلی کار کوي او دا دغه پیزا دغه کېږي هغه ماشاءالله ډېر ښکلی سیسټم دی. تاسو راشئ او وزټ ورته خامخا وکړئ ځکه چې ډېره ښکلې کانۍ نه غانی مانی به نه لګو الکه ډیره ښکلې کانه وه هر څوک راشي او پیزا سکویر کانه ټیسټ کوي او موږ خو ټیسټ کړل ډیره ښکلې کانه وه او تاسو هم راشئ او یو ځل ورته وزټ وکړئ ډېر ښکلی لوکیشن دی او تاسو راشئ او مزې ترې واخلئ.